د سفر میاشت وه یو کافر د هغه نوم دی عامر بن مالک او مشهور و په ابو برا باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ستوخپی او ډالۍ وړاندې کړ چې دا والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انکار وکړ زستا تخفی نه اخلم انکو ایمان دی وروړو مسلمان شي بیا بستانه دا ډاله تحفه قبول کما خو زه د کافر نه تخفی نه اخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا باندې اسلام پیش کوي مسلمان شه خود نه اقرار وکړو نه انکار وکړو سخ انکار مونږ کو چې نه مسلمانې ګما خو مسلمانوم نشو بس خبره لګغلی غونته پرې خدا کلمه اونه ویلا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ابو برا ویلو وی زه خو مسلمان نشم خو زما سره سملګری یو ځای کا زما سره صحابه کرام اولګ نجد طرف ته انت کس قبایل دی غیب ورته دعوت ورکینو کې دیشي مسلمانان شي زما سره صحابه کرام اولګ د دعوت ته پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا ته ویلو وزستا سره څنګه خپل صحابه مرګري کما زکه چې کوم خلکو ته زما صحابه کرام بیا نه خو مسلمانان نه دي نو کې دې شي زما مرګرو ته تکلیف ورسي نو دی ابو برا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو وی دغه ذمہواری ز اخلم دغه فنا ورته زور کوم چې ستا صحابه کرام ته بسوک سوای نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې ته دا ذمہواری اخلي او ته زما صحابه کرام ته فنا ورکي بیا به در سره صحابه مرګري کم چې الته کافر ته دعوت ورکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا صحابه کرام د سره مرګري کړو او یا صحابه کرام او دا او یا واړه د قرآن حافظان هم او عالمان هم دوی ته قرآ ویل کېدل په قرآ باندې دا مشهور د قرآن عالمان هم او حافظان هم دا او یا تنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سره مرګري کړو او د دې او یا تنو امیر چې منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کو د دې او یا تنو امیر منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ مقرر کو تر دوی امیر خدا ډیر پاک باز عجیب صحابه کرامو ډیر الله والا خلقو تدوی کار داو چې د ورځې بغره تتلو لرګي به کول د ورځې به لرګي کولو او بیا به هغه راوړو نه هغه لرګي به خرڅ کړو نو چې هغه به خرڅ کړو په هغه لرګو به خپل خرچه هم کوله او د اصحاب صوفي چې کم طالبان او هغه باندې به هم خرچه کوله لرګي به خرڅول ځان باندې به خپل پیسې لګولې او چې کم د صوفي طالبانو د نبی اسلام نه به علم زده کو پاغي به هغه پیسې خرچه کولې ډیر الله والا خلقو دا خو به د ورځې مشغله وا شپه به څنګه تیرې دا شپه به سې د قران تلاوت کو او سبا الله تعالی په تهجد باندې د دوی شپه او ورځ د الله په عبادت کې تیرې دا ډیر پاک باز او نیکمل صحابه کرامو د اویا چې مشهور په قرآ باندې دې ته قرآ ویل کېدل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اویا تنه مرګري کړو ځکه دعوت لګل کنه نو دعوت له په کس لګل غواړي چې نور خلکو ته دعوت ورکړي چې خپل علم خور سره کنه نو دا اویا تنه عالمانو د قران نو نبی رسول الله دوی دعوت لګل دوی تلو چې کله بیري معونه ته ورسېدل دا یو زید الته ورسېدل دوی الته پړاو واچو خو چې کله دوی تل کنه نو دې کې د انس رضی الله تعالی عنہ ماما هم حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ دا انس رضی الله تعالی عنہ ماما دې پکې موجود وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله یو خط ورکو ودا به عامر ابن طفیل لور کې کم چې د بنو عامر قبیله سردار دی ودا باغله ورکې بس پرې دا وایزا شوې د زماله توجه خرابې سیدا زبې پرې دا وای اصلي دا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عامر ابن طفیل رضی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انس رضی الله تعالی عنہ دی مامالا حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ یو خط ورکو ودا بتا عامر ابن طفیل لور کې کوم چې د بنو عامر قبیله سردار دی دا باغله ورکې نو چې کله دی بیر معونه ته ورسېدل کنه نو دی حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی مال چې نبی علیہ السلام کوم خط را کړی دی زما چې دا عامر ابن طفیل لور کم دا خط وړو
چې خط وړو عامر ابن طفیل سره میلاو شو. د عامر ابن طفیل د ابو برا وراره دا کم کس چې نبی اسلام خو راغلی و او د صحابه کرام ځان سره مرګري کړو. د عامر ابن طفیل د وراره و. حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ عامر ابن طفیل ته ویلو وی دا خط والا وی دا د چا خط دی؟ وی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغه خط دی او زه داغه صحابي ما او مال دا خط راکړه چې دا عامر ابن طفیل لورکی. دا عامر ابن طفیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر سخت مخالف و، کافر و، د نبی اسلام ډیر سخت مخالف و. په کار خدا و چې دا خط کولاو کړه وی کتل وی چې سدي پکې اخت کولاوم نکو خو شاته کسانی ولاړو هغه ته اشاره وکړه وی وخی نو د شاغړ د وطن سره نیزه وا او هغه په حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ د انس رضی الله عنه ماماله د شاغړ راواچوله او چې راواچوله په دومره تیزی سره راواچوله چې نیزه ته ډایرک مخې ته وروته په ګېډه کې وروته او چې څنګه په هغه د شاغړ گزار وکړه کنه نو د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د خلی رس الفاظ وتل وی الله اکبر فزت ورب الكعبه الله اکبر فزت ورب الكعبه وی زما د پرب د کعبه قسم وی ز کامیاب شوم. دا خدای نبی علیہ السلام صحابه کرام وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم سره داغي تربیت شوی وو هغه ته پته وا چې زه کوم ځای ته ورسېدم زه لاړم جنت ته ورسېدم نو چې څنګه په گزارو شو نو هغه چې کړه وی الله اکبر فزت ورب الكعبه او یو حدیث مبارک کې راځي وی د خپل وینو ته بیل فنی ولا او په مخ پیدا سي اړولې او دا چې به سرواله فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه خپل ویني په خپل مخ اړولې او فزت ورب الكعبه چې به ولا زما د پرد د کعبه قسم ز کامیاب شوم. هغه ال تشهید کو چې شهید کو دی عامر ابن طفیل د خپل قبيله ورته ول بنو عامر ته وی او یا تن نورم دلار شغم مړکای او یا تن نور راغلی د غمړه کوي نو بنو عامر قبيله د چې کومه قبيله واغو انکار وکړو وی مونږ خو سره جنگ ځکه نشو کولای چې ستاتره وته پناه ورکړی دا ابو برا ورته پناه ورکړی نو څنګه مونږ هغه سره جنگ وکړو دا خو ابو برا ستاتره راوستي دي مونږ سره جنگ نشو کولای وی تاسو نه ځویننا الته نور قبيله وی دی هغه ته دا بنو سلیم ته او زکوان ته دا نور قبيله دي بنو سلیم او زکوان ته خبرداري وکړو وی دلته د نبی علیہ السلام ملګری راغلي د پیغمبر ملګری راغلي دي دا د نبی اسلام دشمنانو وی زما امدادو کوي زما قبيله زمانه انکار کوي نو بنو سلیم او زکوان کسان مرګري کړو غشي او توري راواغسته او په او یو صحابه کرامو باندې رالو او دا ټول شهیدان کړو په دې کې صرف درې تنه پاتې شو صرف پاتې شو پای کې کعب بن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ او دو صحابه کرام نور دا کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ چې دغه داسې پاتې شو بچو چې دوی چې دا غشي چلول کنه او دوی شهیدان کول بس د ځان غلې کو ځان ورته کو غیر چا پیر ویني د صحابه کرامو په باندې ویني را لیدم د وینو سور شو خو د ځان خاموش کو غلې کو هغه وګرځیدل هغه مطلب دا چې د مونږ وجلې دی حالانکه دی ژوندې و نو چې کله کافر لاړو نو دی را پاسېد بیا دی ژوندې و بیا د غزوه خندق کې دی شهید شو په غزوه خندق کې بیا دی شهید شوی دی دغه ټیمه پر دی ژوندې و دو تنه نورو هغه یو نوم دی منذر ابن محمد او دویم دی عمر ابن امیه زمری دا دو تنه څنګه بچ پاتې شو دوی داسې بچ پاتې شو چې دوی اوخان ځنګل ته بوستیو چې کله دوی د بیري معونه سره پړاو واچو صحابه کرامو کنه دغلته دمه کوله نو دوی ته تاسو د ساروي ځنګل ته بوځي دوی ماړه ک بیا برازي او دا طریقه هم د حدیث مبارک کې راځي وای چې کله ته په یو ساروي باندې مزل کوي کنه او یو علاقه رااله چې سرسبز علاقه ده او په پکمشته او غیاګانی پکمشته وای په دې کې سفر په کلاره کو حدیث مبارک کې راځي ابو داود شریف حدیث مبارک دی وای کوم علاقه چې سرسبز رااله شنراله استاد سره ساروي دي نو په دې کې مزل په کلاره کوه ځکه چې ستا مزل به هم کیږي او دا ساروي به د غیاګانی خوري موړ به هم شو به مسکی نو دې به مړیږي هم او ستا به مزل هم کیږي او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي وای چې کله یو علاقه مخې ته داسې رااله چې قحط والا علاقه ده قحط سالی ده پکې غیاګانی پکې نشته ده وچ علاقه ده نبی رسول الله د خپل ساروي وزغلوه په تیزی سره لاړ شه ځکه چې کله ستاسو ساروي وږي کېږي یا تګي کېږي یا ته تکلیف میلاويږي نو ته به دې علاقې نه وتهږي دغلته ساري کې ما دغه نظر ځانو باسه نو دغه علاقه د بیري معونه د علاقه چې و د سرسبز شنه علاقه و نو دې صحابه کرامو ته ویل وی تاسو د اوخان ساره ته بوځئ نو دوی اوخان ساره ته بوستي اوخان سره ول د دوی خو مطلب دا چې کوم صحابه کرام هغه ټول موږ سره کړو شهیدان کړو دا دوه خو پاتې شو کو پته ورته چې دوی ځنګل ته د ساروي بوستي په دوی بسیم بیاتلو خو د دوی نه خبر نو
چې کله دوی دواړه واپس رالو منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنہ عمرو ابن امیہ زمری رضی الله تعالی دوی چې واپس رالو څه ګوري چې خپل ملګری ټول په وینو کې لت پت پراته دي ټول ملګری په وینو کې لمبېدلي پراته دي شهیدان شوي دي دواړه ودرېدل ډېر زیات خفه شو چې دا څه چلو شو دا څه وشو بیا مشوره وکړه چې موږ دواړه اوس څه وکړو موږ دواړه څه کوو نو دی عمرو بن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایله د خپل ملګري ته وایي داسې کوو که نه چې موږ دوه تنه به څه وکړو موږ به دوه تنه څه وکړو دا خو روغه قبیله ده ډېر شی کافر دي موږ به د دوی څه وکړو خو راځه چې مدینې منورې ته دواړه لاړ شو نو نبي علیه الصلاة والسلام به د دوی په حال باندې خبر کو چې ستا ملګري شهیدان شو ځکه چې وروسته به ته بیا څوک څه وایي څوک به ورته څه وایي نو موږ به په خپله خبر کړو چې د الله پاکه پیغمبره ستا د ملګرو سره څه وشو موږ به ورته خبر ورکړو نو د منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی نه داسې خو چرته نه کوو چې موږ د دې ځای نه مدینې ته لاړ شو وي د دې نه به بله ښه موقع راځي د شهادتو زمونږ ټول ملګري شهیدان شو او ما ته به روغ روانېږو مدینې ته به ځو نه چرته هم داسې نه شو کولی موږ خو په شهادت پسې ګرځو الله د شهادت موقع یې را کړې ده چرته هم نه ځو جنګېږو به کو دوه تنه یو خو د دې کافرو سره به جنګېږو جهاد یې شروع کو نو روغه قبیله وه نو په دې کې دا منذر ابن محمد رضی الله تعالی شهید کو یې خو دغه د دې هم شهید کو او دا دویم صحابي چې عمرو ابن امیہ زمری رضی الله تعالی دې گرفتار کو وې دې وجنه ما گرفتار کنه دې گرفتار کو نو چې گرفتار کو نو کم سردار چې د دوی عمرو ابن طفیل دې غلبو وستو وې نور خو ټول مونږ وجل خو دې خو ته ژوندې نیولې دې عمرو ابن طفیل وې دې زنه وجنم دې ز وجنم نه سری ولا کټاکو سری ولا اخریو وی زما مور یو نظر منلې و یو منخته کړی و چې کو زما پلان کې کار وشنه زه به یو غلام آزادوم د غلام د آزادولو منخته کړی و وی چرته په غلامانو پسې ګرځو خو بس دا تیار غلام دی کړه وی سر ولا کټاکه سر ولا اخریو وی دا زما غلام دی ما آزاد کوم د خپل مور منخته پورا کړه عزت سوای مده آزاد کړي د عمرو ابن زمری رضی الله تعالی عنہ دی آزاد کو عمرو ابن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ دی آزاد کو دی را روانو د بیر معونه مدینه منورې ته راتو نو چې راتو نو په لاره سره د عامر ابن طفیل د قبیلې دوه تنه مرګري شو هم د دغه قبیلې چې دا صحابه کرام شهیدان کړو دا قبیلې سره دوه تنه مرګري شو خو نه عامر ابن طفیل کم چې قبیله وا بنو عامر دغه انکار وکړ کنه استا تر ته پناه ورکړي مونږه نشو دی وجلې نو د دې بنو عامر دوه تنه د سره مرګري شو په لاره باندې را روان دي سفر کوي د ته وی مرګري تر کم ځای وي زه خو د مدینه منورې ما مسافر یم راغلی او مزم مدینه منورې ته واپس هغه ته موږ د بنو عامر قبیلې زمل ګرتیا بکو زه به موږ مدینه ته سو را روان دي راتلو ډیر سفر یو کو یو ځای کې دمه کوله دغه دواړه ود شو دغه دوه کسان چې د بنو عامر قبیلې د دواړه شو دا و سوچ کو چې موږ خو به د دې ملګرو بدله خامخا اخلو دې ملګرو به خامخا بدله ساخلو وی د ټولو خو نشو هغه خو د دوه خو مې وسته لاندې راغلي دي کنه خو زما سره خو څه شی نشته په لارم دا مو کسي کوله نو چې کله هغې اوده شو د هغې سره تورې وي نو د هغې یو ملګري نه غله توره راواغه سره دواړو نه سرونه ووالو هغه دواړه خو هلته مردار کړو چې مردار یې کړو راغی نبي علیه صلات وسلام ته خبر ورکړو وایي د الله پاکه پیغمبره ستا قاریان چې دغه شهیدان شو د هغې سره دوکه وشوله هغه شهیدان کړی شو او په لار راتلم نو ما د بنو عامر قبیلې دوه تنه مردار کړو د هغې په بدل کې نو نبي علیه السلام یې دا خو دې ښه ونه کړو د بنو عامر سره خو زموږ د جنبندۍ معاهده ده نو ته د هغې نه ولې دوه تنه کسان وجل خو دته خبر نه و چې نبي علیه السلام سره معاهده کړې ده دته خبرو نو نبي علیه السلام یې تا په غلطۍ کې دوه تنه د هغې نه ووجل زموږ سره د جنګبندۍ معاهده وه لهذا دا دې ښه نه دي کړي موږ به د هغې دیت ورکوو نبي علیه السلام د وعدې ډېر زیات پابند دی موږ به د هغې څه ورکوو دیت ورکوو خو دا اویا تنه چې کله شهیدان شو نبي علیه السلام ته د دې خبر راورسېد که نه نو نبي علیه السلام ډېر سخت خفه شو ډیر زیات خفه شو روغ یو میاشت نبی علیه الصلاة والسلام مسلسل دغې کافرو ته خیرې کړي دي مسلسل خیرې کړي د سهار مانځ چې به یې وکړو که نه د سهار مونځ چې کله به نبی علیه السلام د سهار مونځ وکړو او رکوع به یې وکړه او د رکوع نه به روچت شو نو قنوت نازله چې ورته ویلی شي نبی علیه الصلاة والسلام دا قنوت نازله روغه میاشت په سهار مانځه کې ویلي دي او دوی ته به یې خیرې کولې الله کورونه یې ړنګ که الله کورونه وران کا الله مخ د ځمکې ته وزګار کا الله د دوی په منځ کې جداوالی راوله د یو بل نه تس نس کا دا خیرې به نبي علیه السلام یو میاشت کولی او چې کله به نبي علیه السلام ناستو دغه به اوښکې مبارکې رابهېدلې صحابه کرامو به هم جړل او نبي علیه السلام به هم جړل زما ډېر ښکلي صحابه شهیدان کړلو د قرآن حافظان یې راله شهیدان کړلو نبي علیه السلام به جړلو په دغې صحابه کرامو کې
د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ غلام عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ. تاسو ما په واقع د هجرت کې ویو کنه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت کو کنه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګ لري کنه نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا غلام عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ د مکه مکرمه احوال ما خام نبی علیہ السلام ابوبکر هو وړو او ګړي بيزي په بانه باندې سره ولي او ضرب غلي به غوي له ډوړې وړله څومره خدمت چې په مکه مکرمه کې د نبی عليه السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په غار سور کې کړه دی عامر ابن فهيره کړه دی ټول خدمت په د کافرونو په غلا باندې کو دا ډیر وخيار سړی و نو دیم په دې صحابه کرامو کې شهید شو دې په کوم شهید شوی دی او حدیث مبارک کې راځي ته د چې کوم قاتل د عامر ابن فهيره هغه وی کنه و چې کله ما په د باندې گزار څنګه د شا غاړي وکړو کنه او په نظام او وې د خلینو چغه وخت چې فزت والله الله می د قسم ز کامیاب شو دا ګور صحابه کرامو چې گزار په کېده دا غوي د خلینو بچغه وتا زما دي په الله قسم ز کامیاب شو وې د خلینو دا आवाज وته او دا عامر ابن طفیل په خپل وای چې دا شهیدان کړي وو چا صحابه کرام شهیدان کړیو دی وی په دې او یو تنو کې ما یو تن ولیدو چې داغه د جسم اوچت شو دا سیدا لاش اوچت شو او بره اسمان ته وغته د ځمکې د اسمان پر ایمانس کې داسې ولاړو داغه د لاش نو یو روایت کې راځي ثم وزع بیا کې خو دې شو خو بل روایت کې سره ثم وزع الفاظو نشته دي نو حدیث مبارک کې راځي دا امام زحاک رضی الله تعالی فرمایي امام د نبی رسول الله والسلام نه تاسو کو چې د الله پاک پیغمبر د جسم ولې اوچت شوی وو د عامر ابن فهيره د جسم ولې اوچت شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د جسه الله تبارک وتعالى علین ته ورسوله دا صرف دغه کرامت ته دا صرف د عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ کرامت ته ځکه هر انسان چې وفات شي او دینه کمل وي د روح چرته زی علین ته او چې بدعمل وي نو د روح چرته زی سجین ته لاندې زی او جسم کم ځای پروتي په قبر کې پروتي کنه جسم دلته پروتي روح یا علین تزي یا سجین تزي او د دې جسم او دغه روح د یو بل سره یو تعلق وي یو بل سره سوي تعلق وي هو عامر ابن فهيره رضی الله تعالی دا واحد صحابي دی چې د جسم الله تبارک وتعالى علین تر رسولې دی د جسم مبارک ځکه چې کوم لاشونه د صحابه کرام پراتو کوم جسمونه پراتو پای کې د عامر ابن فهيره جسم نه صحابه کرام په ډیر وګرځیدل خدای اونه مونته د جسم پرشتو علین تر رسولې دا داس یو واحد صحابي دی نو دا قاتل وای چې ما په گزارو کوم د خلینا الفاظ خط فزت والله په الله می قسم ز شما کامیاب شما نو دا دردناک واقع چې د سفر په میاش کې راغلی و او سن 4 هجری و سلورم هجری و